پر ایران باندې پښتنو باچهي کړې ده. زموږ د تاریخ نقشې د ایران پر تخت باندې پرتې دي. زموږ شاه محمود له کندهار روانیږي، یعنی که کله چې ګورګین وژل کیږي، ګورګین په کندهار کې خپل ظلم کوي، پښتانه افغانان راټولیږي، د دغه دپاره یو اولسي پاڅون یعنی یو داسې تحریک شروع کوي چې خلک ګډ سره یو ځای کیږي، ګورګین وزني او د دوی هغه سوچ او جذبه پر کومه لار دا سړی راغلی دی پر مخ ځي، دا سیمې نیسي، دا وطنونه نیسي، دا راځي د اصفهان تر سیمې چې په ایران کې دی تخت دی، باچا پر ناست دی، په دې کې د صفویانو باچهي وي، د صفویانو پښې کمزوري وي، نسي درېدلی، پښې نسي ټینګولی، پښتانه ورسره په جنګ کېږي. دا شاه محمود چې دی دا سیمه لاندې کوي، باچهي نیسي او باقاعده یې پر تخت کښېنوي. اوس نو دلته دوی څونې جنګ کوي، څونې هغه خپل هغه تحریک ښکاره کوي، دا کمزوري دي شاه. نو اوس چې دوی دا کمزوري ښکاره کوي، موږ ته معلومیږي چې زموږ د افغانانو یا د پښتنو باچهانو زور زیات وي، نو ځکه دا مخالف پر شا کیږي. کله چې مخالف پر شا سي، نو د دې ښکاره معلومه سي چې انسانان اوس کمزوري سوي دي. هغه خلک چې د اصفهان کلاوي پښتنو ونیولې پر تایلار بنده کته به خورې چې دا کلاس پر موږ بند سي، موږ د باندې نسو وتلی، نو د باندې ولاړ سړي ته به بیا ماتېږو که به نه ماتېږو؟ بیا به اوبه پکار وي، بیا به هم د خوراک یو شی پکار وي، بیا به هم یو پوښ پکار وي. هغه چې پر تا بند وي نو ته به مات سي. هر کله چې باچهي نیول سوي دي، نو د اصفهان کلاوي پښتنو نیولي وې، دا خلک یې نیولي وو، یو خوا ته نه یې لکول. دا خلکو آخر شاه محمود کښېناوی. اوس تاسو شعر واورئ، په خپله هم سر په خلاصېږي. دولت سلطان حسین نابود شد، دولت سلطان حسین په هغه زمانه کې چې ناست دی د ایران باچا دی. شاه ایران عاقبت محمود شد. فارسی شعر دی، پښتانه نه دی. اوس پوهېږاستئ، یعنی یو سړی په دربار کې ورسره یې د هلته ناستې وینې، دا کیسه د فارسي سړی دی چې باچا سلطان حسین ختم سو، کمزوری سو، نابوده سو او شاه محمود پر تخت کښېنستی. دا خبره موږ ته وسوه، دا خبره روانه سو، موږ ته ښکاره سو، باقاعده یې راوستی، باقاعده د صفویان ورته تسلیم سو، د ایران خلک دا چې کوم جرنیلان وو هغه ورته مات سو، هغه ورته ویل چې ته څه وایې، هغه موږ در سره منو. شاه نو د دغه عزت له رویه پښتانه د ایران پر تخت کښېنست، دا باچهي د ځان کله. شاه له ده پس دوی خپله کارنامې کوي، ډېر ښه جنګېږي او ډېر ښه خپل هغه وضعیت چې دی هغه ښکاره کوي. یعنی دوی دونې لاسبری وي چې د ده په کنټرول کې چې کومه سیمه وي د دغه نوره غزونه کوي، یعنی پر مخ ځي، پر شا نه پاتېږي. کله چې دا کارونه وسي، کله چې دا کارونه وسي، نو د پښتنو سر خلاصي چې د مخالفینو لاسنیوی کول. یعنی غوث خیبري صاحب لیکي چې پښتنو ته سازشونه خو روان یو، ښکاره خبره ده چې ته په کور د یو چا نه نوځې، یو ځای تخت باچهي نیسې او وطن ځینې نیسې، نو هغه په کراره نه درته کښېني، ښکاره به ضرور در زبېرېږي، ښکاره به ضرور کمزوری سوی. نو غوث خیبري صاحب وایي چې دا سړی چې دی دا له پوهنې هم ډک وی، دا ویژن چې ورته وایي، باچا چې ویژن نه لري پر مخ نسي تللی، نو دا سړی خپل کار دغه رنګه پر مخ بیایي او د دوی دغه دسیسې چلونه، دامونه، زموږ په اصطلاح چمونه، دا کامیابی ته نه پرېږدي. هېڅوک یې هم خبره نه ورسره مني، سله چې دا دی باچا دی، د هغې سیمې خلک په جلا نظر دي، لیکن ناوسه وي. و تکنامه یو کتاب دی، زموږ یو شاعر لیکلی دی، وایي شاه محمود لشکر تیار کا، پر مغلو یې ناتار کا، د ایران پر لور روان سو، برابر پر اصفهان سو. شاه د صفویانو باچهي په اصفهان کې وو، په ایران کې دی. شاه د توپونو غړم بهار سو، توردود و گرد غبار سو، زغلول به یې آسان، گرد به ولاړو تر اسمان. زموږ خپل شاعر په هغه زمانه کې په پښتو نظم راوړي دي. اوس موږ خپل نظم څونې ویلی دی، موږ خپل تاریخ کله ویلی. د دغه شاه محمود په اړه څه وایي وتکنامه؟ شاه محمود ویل هوتکو مه ویرېږئ له مردکو. ښه، او شاه محمود ویل یارانو
تورې وکاږئ ځوانانو شاه محمود آس که وردوان ورسره و کل یاران د نیزې کړه ګزارونه د مغولو پر ځانونه او ته کووکه عجب جنگ شو میدان په وینو رنګ شاه وینې شوې هسې رواني لکه ذئاب رواني د مغولو ډېر زګروی و چې په نورو یې مرګی و شاه دا زموږ خپل شاعر وایي د اصفهان بادشاه مغولو چې په دین کې یې خلل و شاه محمود بادشاه سني و پاک نبي له ده راضي و توکل یې پر الله و د اسلام دی خیرخوا و په مدد د الهي دوی فتح سوه روزي او تکنامه کتاب دا اگر د کیسه راړي او ته څونی په خبرې پښتون تا څونی خپل تاریخ ویلی ښه بیا د سپیان له کلابندۍ هغه کلابندیان کې خلکو د سپیو د خرو د مردار حیوانان چې د دغو غوښې وخوړې وږي سو خپل سپیانو خره یې حلالول خوړلې خپل اسانې حلالول خوړلې ځکه چې د باندې خواخوشۍ نه ورتلی نو دا هم تاریخ دی دوی په خپله لیکلي دي چې دا شیان موږ خوړل موږ نه وایو دوی وایي زموږ دغه تاریخ چې دی دا موږ ته ښکاره دی د دغه سړي پس ناجوړه کېږي مري باچهي بیا د بل میراثخور شاه اشرف راضي کښېني شاه اشرف پر باچهي باندې د ایران شاه اشرف خو ایراني تخت ونیوی باچا دی پر ناست دی د شاه اشرف اشرف السلطان یا سلاطین الاسمه ورته ویل کېدی د ټولو باچاهانو باچا یې ورته ویلی دا سړی رالاړېږي د ترکانو کې عثماني ډله وه دا پر ایران باندې ډېرې یې پنجې مضبوطه کړي وې باقاعده یې باچهي وه نو دا زموږ شاه اشرف را ولاړ سو چې کله د ایران پر تخت کښېنستی د ایران خاوره له عثماني ترکانو هم خلاصه کړه کتابونو لیکلي دي چې 14,000 فوج یې ور ختم کړي 14,000 تاسې وار چورت پر وواست دا بیخي ډېر غټ فګر دی په هغه زمانه کې اوس نو چې دا فوج ور ختم سوی دغه د ایرانی خاورې مکمل پاسبان دغه زموږ پښتون باچا شاه اشرف دی او ناست د ایران د باچهي پر تخت باندې دی او له دوی سره چې دا څه کوي شاه اشرف کېناست پر تخت یاري وکړه د بخت ښه اوس دوی لیکلي دي وایي د ایران د خاورې ازادونکی پښتون باچا چې په کام اوتک دی ښه نو شاه اشرف اوتک دا ایرانی خاوره له ترکانو خلاصي تاسو یو تاریخ یاد لراست یا یونانیانو ډېر جنګونه کړي دي په هغه زمانه کې هرې خواته خوره کېدل یا ترکانو کې عثماني ډله دا بدوني جنګره خلکو شاوخوا به وتل دا سیمې به یې نیولې نه به یې پرېښولې ښکاره خبره ده چې زما له څنګه څوک آباد دی هغه زه نه پرېږدم زما تر څنګ چې اخواته څوک پروت دی هغه زه نه پرېږدم نو په دغه بنیاد باندې او تکنامه دا خبرې راوړي دغه ته پښتو کتاب دی په نظم کې دی ټول شعرونه یې موږ ته بیان کړي دي او دا یې موږ ته راښوولي دي شاه اشرف پسې روان سو د جنګونو په سامان سو نو دا خو نړۍ پیښه د شاه اشرف تر لاس لاندې کیږي او دا د روم لشکر راغلی د بغداد ووتلی ښه دا ویل کیږي چې د دوی فوج سوی 80,000 وي اوس دوی واورئ د دوی 3 لکه سپایانو زموږ لیکوال څه وایي ګسه 3 لکه و ښه چا خماخې توپکانو هم توپونه یې بسیار دي و جنګونه ته تیار دي د بغداد احمد بادشاه و له 3 لکه یې سپاو وینې دا شانې راوړي دي د اوسپنې کلا یې جوړه کړې په میدان کې درولې چرخ فلک د کلا نوم په کاترو یې وبار کړی لکه روم 100,000 مغول نوکري کړي یا نوکر کړي په مغول یې اعتبار کړي دا رومي راغی په زوره د افغان له ده کمزوره دی 8,000 هوتک دوی به مړه سي په مردک ښه مردک معنا کارتوس سر بارود هر څه چې دي ښه دا مغول ته ګریزان دا خبرې ګردې راغلي دي په تاریخ کې د پښتنو غرض مه دا دی یعنی که ته اوتکنامه پر مخ وګورې د عثماني ترکیې د دغه ډلې څخه چې دوی ازادوي اوس یې واورئ شور ماشور های بسیار سو د توپکو ټکهار سو د توپونو اوازونه هېڅ نه اوري په غوږونه په ګرزو یې توره شپه کړه ننداره اشرف ښکاره که نور اشرف ویل یارانو واګي واخی د آسانو واګي ښه اتر نیول کېږي سي واګي واخیستې وتکو برابر تله په مردکو وتک وکښلې شمشیر په ټوپوزي لکه شیر شمشیر توره ته وایي ښه نو دا په 8,000 هوتکو د رومي په منځ کې ورکو
توکل د دوی بسیارو سترپوش په خدای ستارو ډیر جنگونه سره وسو په سترو وینو یې لاس رسو په چرخ فلک سو برابر ګزارونه یې شوه سر ماتې کړو چرخ فلک پټېده لکه موږک هغه خلک شي څه عجب کارونه کاندي کردګار ما تاسو ته یې وخت ویلو موږکان پټېدل او هغه پخواني پیکټوګرافي لا هم له مخه چې انسانانو د یو بل خبرې نه وې زده لیک نه و نو دا موږکان بې لژل چونګشې بې لژلې دا په شعرونو کې موجود دي یعنی د شاعر یا هغه فکر دی 300 کاله مخکې چې یاره دا شان په موږکانو رنګه په غارونه ننوتل د میږو رنګه د موږو رنګه په غارونه ننوتل د مږکو د چونګشو رنګه په اوبو ننوتل دا به تاسو په شعرونو کې واوراستئ بیا یې واوراستئ ماتې که چرخ فلک ښه پټېده لکه موږک څه عجب کارونه کاندي کردګار چې عیبونه پټوي نوم یې ستار د وتک له ډېر ګزار رومي له جنګ سول بیزار رومي تېښته کړه اختیار درشت لشکر سو تار پتار پرې شوه پر ځای مالونه همه واړه اسبابونه د شاه اشرف پته روزي سوه برقراره کراري سوه پر وتکو نور اختر سو چې دشمن زیر و زبر سو ښه نو د پښتنو پر ایران باندې چې کومه بادشاهي ده کومې ریښې دي که زور تفصیل غواړئ زموږ استاد دی غلام غوث خیبري صاحب لیکوال دی د کتاب نوم یې دی پښتانه د ایران د بادشاهي پر تخت ښه تاسې یې وار وګورئ چې دی څه وایي نو د هر څه موږ ته راوړاندې کړي دي غرض مه دا دی چې زموږ د تاریخ دغه ریښه چې ده دا ناشنلې پاته وه دا هم غوث خیبري صاحب موږ ته راښکاره کړې ده اوس نو پښتنو ته پکار دي چې د خپل تاریخ دغه ناڅرګند اړخونه چې په کتابونو کې خوندي دي او سړی یې وګوري پیدا کولی سي نو زموږ پښتانه هم باید په خبر سي موږ پښتانه هم باید پر دې باندې ریسرچ وکړي موږ پښتانه نوي نسل چې باقاعده تحقیق کوي امفل کوي پی ایچ ډي کوي یا نورې ډګرۍ اخلي هغه باید پر دې موضوعاتو کار ولري نو دا سلسله به انشاءالله روانه زه د پښتنو د تاریخ خال خبرې د کتابونو له لیکوالانو سره له تاسو سره شریکوم تاسو هغه کتابونه بیا په خپله ګورئ چې یاره زموږ په تاریخ کې دا شان دي او ما ته کومه خواري ګوري زه به کوم کار پر مخ بیایم کوم شی به را سربره کوم کار دونې ډېرېږي چې الکان به لږ وي کار به پاته وي ښه الکان به مطلب ډیر به غواړي دونې کارونه نه دي سوي نو غرض مه دا دی چې پښتنو باقاعده خپله سیمه غوڅه کوي چې دوی کوم ولسي پاڅون کړی دی خپل مخالفین یې له مخه ایستلي دي له کندهاره تر ایرانه پورې غځېدلي دي باقاعده پر تخت کښېنستلي دي باقاعده یې باچهي کړې ده نو دغه زموږ د تاریخ هغه سرکونه دي چې موږ ته زیات آثار د پښتنو یو څو کتابو علاوه د دوی په کتابونو کې ډېر پیدا کېږي ښه اوس به نو بیا پر دغه هم ناسته کوو که خدای کول چې پښتانه په رګوید کې کم باچان تېر سوي په اوستا کې کم باچان تېر سوي یعنی دا داسې زاړه کتابونه دي چې د هر یوه چې هغه لږ زمانه سوې ده 3.5 زره کاله کېږي اوس نو چې موږ بني اسرائیلو تاریخ ومنو چې پښتانه بني اسرائیل دي نو دغه تاریخ چې دا په خپله له شکه ډک سي یعنی یعقوب علیه السلام چې پیدا کېږي بیا نبي کېږي بیا دته خلک اسرائیل وایي د نوم اسرائیل وي د کلي نوم ښه لکه زموږ په کلي کې یو تور دی یو سپین دی یو شین دی دا ستا خړ دی دا هم نومان نو دارنګه دته یعقوب علیه السلام ته خلک اسرائیل وایي نو د اسرائیل چې 12 زویان وي په هغه کې بیا موږ ثمرل کېږو هغه تر دغه تاریخ راوروسته کیسې دا اوس چې زه درته کوم نو که موږ بني اسرائیل ومنو نو زموږ د رګوید کیسې باقاعده کوم یاد سوی یم چې 3.5 زره کاله د کتاب د لیکلو کېږي نو په هغه کیسې یو سړی باقاعده کوم ذکر کوي نو هغه بیا څنګه د یعقوب علیه السلام له اولاده پیدا کېږي په دې پوه یاستئ له شکه وتلي نه دي اسرائیلو تاریخ دونې نه دی ډېر کښتنی تاریخ 3.5 زره کاله نه کېږي دا 3.5 زره هاي د 1800 کاله زوړ کتاب رګوید ښه په دغه د یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام نوم چې هغه اسرائیل نو دا شان چې دی په خپله ریجکټ سي په خپله چې ته دا شان وشنې چې هلته خو زه موجود یم قوم موجود دی نوم موجود دی قبیله مو موجود ده هغه په کوم ځای کې اوسېږم د هغه ځای نوم موجود دی نو دا بیا څوک دي داسې ته راوښیې چې زما ګور د سیمه بل څوک راغلی له موږ یې ونیوله موږ یې پسې واخیستو دا شی نسته ښه نو غرض مه دا دی چې تاسو په دغه موضوعاتو باندې لږ لاس وهاستئ لږ کار پله راستئ شننې کواستئ او په خپله دا مطالعه هم کواستئ مطالعه ډېر ښه شی دی ډېر خلک کار نه کوي مطالعه یې وي کله کله د سړي په کار کېږي پر یو سټیج یې په کار کېږي په یو خبره کې یې په کار کېږي نو هغه ځای له به هم په ښه درځي اوس که چیرې په دا موضوع باندې پوښتنه لرئ وایي کاست
د فرعون غا د دایو فرعون غا درې نیم زره کاله کیږي ښه د موسی علیه السلام د والا لیکن فرعونانو چې کوم آثار دي دا دوی اهرام مصر دا د دغو 15,000 شپږ زره کاله کیږي فرعون یو نه دی فرعون هغه سړي ته ویلی سم لکه اوس موږ باچا ورته وایو ښه یا وزیر اعظم ورته وایو یا صدر ورته وایو نو د مصر چې به کوم سړی باچا و هغه ته فرعون ویل کېدی ښه نو قرآن هغه عامه اصطلاح راخیستې ده چې هر څوک په پوه سي ښه کنې د دغه باچا نوم رامسیس ثانی یعنی د فرعون چې د موسی علیه السلام سره مقابله راځي یا لویوي دا ته رامسیس نومېدی ثانی معنا دویم د دې دا مطلب دی چې یو بل رامسیس هم تیر سوی دی نو پر د ثانی ځکه ایښی دی دلته زموږ په خپله په پښتو ادب کې به تاسو لیدلي ثانی حبیب الله ثالث حبیب الله د دې دا مطلب دی چې ثانی دویم دی حبیب الله نومي یو شاعر تیر سوی دی دا بل حبیب الله چې رالی چورتې وایي چې هغه حبیب الله خو مشهوره دی نو زه خو په هغه نه مشهوره کړم ده پر ځان چې کښېښوی ثاني معنا دویم بل چې پسې رالی ثالث یې کښېښو نو دا و ملایان عربي به یې ډېره ویله نو نومان به د عربي غه پر ځان ږدل نو ثاني حبیب الله ثالث حبیب الله ثاني دغه خوخی ثالث خوخی دا زموږ شاعران دي تیر سوي دي نو دا به موږ کې موجود دي اسلامي تاریخ دا د پښتانه ستې هغه په ډول نه نورې بچي کړي د پښتانه باندې افغان باندې د بچي یا فرعون ګوسه غزیدلی نه دی دا اثار یې نسته فرعون په خپل مصر کې باچا و هېڅ یو اثر یې نسته چې دی پر بله وتلی دی باچي دا یو موسی یې نه یې لکه بس په پسې به وي ښه له دغه سره یې به څه شخړې راغلي دي نورې سیمې شاوخوا د پښتنو سیمه چیرې د مصر چیرې دی دا ډېر سره لري شاه محمود اولا خو دونه نه نو دا د دوی په دور کې چې کوم هغه میرویس وتک ووایي یعنې د دوی نیکه وي پلار یې وایي شاه دارنګه چې هغه د دوی د کورنۍ د پښتنو د هرات درانیان ګډ سره یو ځای شو ظلم چې زیات شي خامخا به راوځي ښه نو دا پښتانه چې ورته یو سو نو دا ګورګین خان یې مړ کړي نو هغه د میرویس نیکه زمانه ده اوس نو دا تحریک خو موجود دی خلک موبلایز سوي دي پوه سوي دي نو بیا چې میرویس ځي بیا د ده ورور عزیز خان راځي څو شپې بیا نو دا کورنۍ دغه زویان چې راځي کښېني دا تاریخ بیا روانېږي محمود غزنوي چې دی دا په 998 عیسوي کې باچا سوی دی په 1030 کې مړ دی دا ټیم یو څوک هم نسته دا دی باچا سوی په دا کال باندې مړ سوی اوس 2024 روان زر کاله کېږي یا دا ځینې وایي ترک وایي ځینې وایي څه بلا و پښتون دا د سبکتګین زوی وایي امیر سبکتګین څوک مغول اوس محو سوي دي څوک په کم کان کې پراته دي په هغه کامګر دي که په پنجابیانو کې دي پنجابی دي که په پښتنو کې دي پښتون دی دا خو نو ختم سي نو ستا لودیان څه لودیانو بادشاهي کړې ده پښتانه دي اوس ته ماته یو کوم سړی راوړ زه زه لودی یم او پښتو یې ګډ په پنجاب کې پراته دي ګډ اردو سپیکینګ او سرایکي او پنجابي سپیکینګ او نو دا په بل ځای کې پاتې سي نه اوس فرض که بلوڅان بوري له راغلي دي بلوڅان خو نو براوي یا بلوڅي به وایي یا به مریواله وایي خپله ژبه نو پښتانه په بوري کې ډېر دي تاسې ویناست هغه بلوڅي بیا پښتو وایي نسلونه بدل سي کینسي بدل بس اوس پښتو وایي